الرحیم دا نن پریس کانفرنس دا چې زه راغلله دا د دغه شی پوره راغلله چې مو بله یو پریس کانفرنس کړی وه چې اکبر زمان نامي دا مروته د دغه اووه وریڼه دي په دا اووه کې دا درې وریڼه چې کېمادو دا ته خپل حق نه ورکوه په دا کې په وانه سیټي توڼه کې د دی چې کېمادو درخواست جمع کړه هغې توڼې منصفون ورکړل چې مو بله ریت کړي دي په کې چې کېمادو یوه میاشت ووتله چې میاشت تېره شوله په دا نه د وروستې هغې فیصله نه کړله دی هغه وکړه درخواست د ایسي اسسټنټ کمیشنر وانه عدالت کې هغه عدالت آرډر ورکړه وسیټي توڼه ته ډي پي او صاحب په نومه باندې لیټر ورکړه دی ته چې دغه ګاډي کلوز کا د دی څلور ګاډي نیولې دي په توڼه کې ویلوړ دي او د قانوني څلور باندې بیا مو په پریس کانفرنس کې چې څه کیسې کړې وې پارین غامیر غلای و یک پریس کانفرنس کړای دی په پریس کانفرنس کې د درې خبرې کړې دي یوه خبره دا کړې دو چې پیسې نه دي واخیستې د مونه پولیس بله یې دا کړې دو چې زه زېرېدله او دی نه زېرېدل خال وړل مثبتینه راوړي وي درېیمه یې دا کیسه کړې دو چې لارۍ یې غوا شوې وې دا چې کېمادو دا به پولیس باندې مو برآمد کړل زه د توسې په واسطه سره زه بیا دا کیسه کړې دو چې زه کمانډنټ صاحب ته اپیل کوم زه آی جي صاحب ته که چې مو سره دا جامیل مالک دیوتای نه کو زه چې کله دا کیسه مو پریس کانفرنس وکړه میرزا جان صاحب وروغی چې ډي پي او صاحب ټلیفون کړی و چې غاني در دریمي دا غاني و د تو سره میلاو شي دا مسله ورته حل کړي بله ورځ د جمعې په ورځ باندې غاني په کیمپ کې و د ډي پي او صاحب مخ ته موټر دراولی و څلور پنځه ګنټې زیای پکې نوست و شیشې چې کېمادو خلوصې وې دا غاني ورکوه میر انتظار وکړه غاني په یوه دفتر کې نوست و ویشې مناسب نه دي د یک دفتر نوم غاني چې راووت میرزا جان ایستود و میراجام خان ایستود و هغه ورسره میلاو شول هغه یې وویل چې مو خو دا جارنیل ملګری دی د مو کارنیل دی د به نه درېمه بیا زه 12 کالونۍ ته درېمه دا خبرې کړې وې مو ورته وویل چې توس په نوستا باندې کا دا ساړي غلط شول بالکل چې کیما کیسه د دی لوري ته د غلطۍ وي او دی په توره شپه ماني که بیا دی کې غلطي نه وي بیا دا سړی دا کښېني دی دا خپل حق ورکو ویس درې خبرې چې د کیمې کړې دي چې یو پولیس پیسې نه دي واخیستې موږ نه یو چې کېمادو لارۍ یې غوا شوې دي یو چې کېمادو ما زیري کړله خو دی نه راوتلل مو بیا په عدالت کې کیس کړی دی زه د توسې په واسطه سره د امازای 14 قانون دي ورسره چې کېمادو دوه لیمون دي چې یو میرزا جان ایستود دی یو میراجام خان دی ورسره چې د ده سره پارین په پریس کانفرنس کې نوستي یو سامتل دی یو نصرالله دی دا دوه هم ورسره 14 کاسون قانون دوه لیمون دوه نصرالله او سامتل دا د مومنصفون دغه د دی عدالت ته زه چاوه چې مو ته په دا کیسه کې زه دروېغځینی شم 10 لکه روپیو زه ورکاوه و ده غاني ته بطور جرمونه 10 په سینه و زه ته د پښتو د شرم ورکاوه او زور څه دغ دوی ته په دغ پریس کلب کې زه و د توس په موجودګي کې دا یې ورسره نوشوي د ده نو معافي غوړه خو که چیرې دا کیسه دروېغځینې شي بیا زه د ده نه دا درخواست که چې دی په دا کیسه کې پوتې روشي بیا دا د خپل وریڼه ته حق ورکو که دا کیسه چې کېمادو موجوده انتظامیه د میر چې توره موجوده او سارودي یورې مې پیرواولې دو بیا پیرواو سابورز د سوموارې چې عادي قانینا نه کورو تا خلوص آلارۍ دی ته نه کوور هغه نیر تا کښې نه ناوي د ده په سیوره لوندې د حکومت عدالت په سیوره لوندې
چې کښېننوي میرو چې کیمادو چې څه شی وشي د دغه ذمهورتیا زه بیا نن وایم چې دو په ډي پي او ساوث باندې وي د ذمهورتیاو په سیټي تانا وانا باندې وي چې څه شی وشي په دا کې کا مړه شي کا ګډ شي کا څه شی چې څه نقصان وشي د دغه خبره و دا دواس کاسا ذمهوري چې وا سیټي تونه یو ډي پي او ساوث چې دغه قانون کې څلورم رشتہ دا پولیس دا انتظامیه دا تایور کښینی لیاو د موکا پانوي لیاو د دنالاره کی درو تیلاوم په دا کیس کې زب ایک بلا سمجھوتا نه پیژا دا د توس په ذریعہ باندې دا پیغام ورکاوه چې خوشی کسی دا نه پرو داشي کا ځون خلاصاوي رښتیا دروغ در سره معلوم کو کا ځون نه خلاصاوي د خپل ځون خپل باندې باس کا حکومت ناشتین وړ نسول ورتا کا نشیناتی ورتا ډیره مهرباني چې تاسو